زموږ عام طور نه د جنازې لمونځ دی او نه مې د عیدګاه د اختر لمونځ دی. بس هسې پکې وتلي وروره، د چا په کپړو کې پام دی، د چا په ګړۍ کې، د چا په ګوټو کې، د چا په خولیو په لونګۍ کې پام وي. هېڅ فکر یې ودې ته نشته چې دا زه لمانځه لره رالم، زما دا لمونځ زړه د کومې نه دی زده، دا زما زړه د کومې نه دی زده. عجبه خبره دا ده، دا د عیدګاه لمونځ نه دی. اصله خبره دا ده چې عیدګاه به سړی په صحرا کې کوي، چې څومره انسانان ډېر دا د اسلام شوکت دی، دا د اسلام شان دی، دا د مسلمانانو د قوت مظاهره ده چې جهان ته ورښکاره کړي. چونکې اوس د نامه خبرې ډېرې شوې، نفسا نفسي ډېره شوله، ځان ځاني ډېره شوله. زه ځان ته په مسجد کې عیدګاه کوم، بل مولوي صاحب ځان ته په مسجد کې عیدګاه کوي. که څه هم عیدګاه جایزه ده، خو ډېر ثواب یې هغه دی چې سړی په صحرا کې وکړي. صحیح سلو؟ نو د عیدګاه مقصد چې دی هغه شان و شوکت د مسلمانانو ظاهره کول دي. موږ په کوچني کوچني مسجدانو کې بیا د قیامت علامې چې شروع شوې، هر چا په خپل درې نیم کوره دی هلته کوچنی مسجد جوړ کړی دی، په 1.5 سلو روپۍ ملا نیولی دی. تراویح ریموټ د ده په لاس کې، لږ یې تیز که لږ یې قرار که، نن به چټۍ وکړو نن دونه که. تر دې مرګ ډېر ښه دی. مولوي صاحب و قاري صاحب حافظ صاحب ته وایم، دا بل دغه د فرعون زوی چې ماجت یې جوړ کړی و هغه ته وایم د دې ماجت مخکې مړ وی ډېر به ښه وای، نه دغه چې تا دا چمونه وکړلو. هغه د ډېره غروره، هغه له ډېر کبره، هغه په جامع مسجد کې عیدګاه نه کوي. هغه په خپل مسجد کې 5 کسان یو دی 3 مستریان یا هغه چوټوګان یا ډریوران مزدران دا نه چې املا خطبه ورته ووایي. د ده دا خیال چې ما مې عیدګاه وکړه، دې ته عیدګاه نه وایي، دا د قیامت غټې علامې وایي. نو عیدګاه چې د عاجزانو د لمانځه طریقه زده کول دا ضروري دي، لازمي دي. هېڅ ګرانه خبره نه ده، هېڅ ګران کار نه دی. د کشني اختر او د لوی اختر لمنځ دا واجب دی. صحیح شو؟ بس اسانه تورې زه در ښیم، دا کم تورې چې زه په خوله درته وایم دا ته خالي په زړه کې نیت وکړه. نیت وای د زړه و ارادې ته. دا زه چې په خوله و تا ته در ښیم، نو ته چې بیا کوې نو ته خو چا ته نه ورښیې، ته په خوله ولې وایه؟ زه خو چې په خوله وایم و تا ته در ښیم، ته چې بیا نیت کوې په خوله یې ولې وایې، ته و چا ته ورښیې؟ دا ستا د زړګي چې کومه اراده ده و دې ته نیت وایي. نو ته چې د کور راووتې ځم مسجد لره یا عیدګاه لره د اختر لمونځ کوم، بس دا ووایه لمونځ کوم د کشني اختر 2 رکعته واجب په دې مولوي په سا پسې سره د 6 تکبیرو چې هغه زائد دی زیات دی. دا خبره خو سر خلاص، زه داسې درته اسانه کوم، ګرد ملایان ما ته بخښم او وایي تا امیان ګرد راته ملایان او ما بیا ستاسې یوه زره شادي ولا کېدلې یوه زره. نو 2 رکعته واجب د کشني اختر په دې مولوي صاحب پسې سره د 6 تکبیرو. صحیح؟ الله اکبر. لاسونه پر نامه ونیسئ. سبحانک اللهم ویل کېږي، مولوي صاحب وایي تاسې ووایاست سبحانک اللهم ویل سره اوس نو 3 واره غوږ لاسونه ویسئ. الله اکبر لاسونه یې لک، الله اکبر لاسونه یې لک، الله اکبر لاسونه پر نامه ونیسئ. قرات ویل کېږي، رکوع سجده 2م رکعت، 2م رکعت بیا قرات ویل کېږي، د رکوع څخه په 2م رکعت مخکې بیا 3 تکبیرونه ویل کېږي، بیا لاسونه پورته کوي لاندې یې لک کوي، 4م تکبیر باندې بیا سړی رکوع لره ولاړ شي. د اختر د جمعې په لمانځه کې دا فرق دی چې د اختر په لمانځه کې خطبه شرط نه، د سنت کار دی، که نه وسي هم لمونځ یې کېږي. د جمعې په لمانځه کې بغیر د خطبې د جمعې لمونځ نه کېږي. د جمعې او د اختر دغه یو سره یو دی چې بغیر د جمعې نه د اختر لمونځ یې کېږي نه د جمعې لمونځ یې کېږي. اسانه خبره نه وشو، هېڅ ګرانه خبره نه درښولې. هغه تنوي صاحب لیکلي یو باچا په سفر روان و، نو پر لارې بیا وده ته تیمم ضرورت پېښ شو. د شرمېدی و د چا څه پوښتنه نه سوی کولی چې تیمم څنګه ویل کېږي یا څنګه وکړو. د تیمم یې خالي اورېدلي وو. نو تانوي صاحب فرمایي دی چې تیمم شروع کوئ اول یې په خوله باندې خاورې وګرځولې، په خوله یې خاورې وګرځولې. که دا سړي د باچا پټ دی چا څه پوښتنه کړې وي تیمم راوښی دی، یوه سړي پر مخ شرمنده کېدی او چې پوښتنه یې نه وکړه د ټولو یارانو پر مخ شرمنده سولو. موږ دوی به هم له یوه مولوي صاحب تبلیغي واجب صاحب څه پوښتنه وکړو د هغه پر مخ به شرمنده سو. داسې غټ غټ خلک دي، موږ ولا چې دی ګایږي موږ ګرځنه ګایږو، موږ ډېر غټ حاجي صاحب ګایږي راځه چې بیا د عیدګاه لمونځ ووینې هسې پر اختر به دې هم زړه وسوځل شي. مولوي صاحب چې د عیدګاه چغې وایي پر هغه به دې هم زړه وسوځل شي، پر د لمانځه به دې هم زړه وسوځل شي. اسانه خبره هم در وښول. الله پاک دې زموږ دا روزې په خپل دربار کې قبولې کړي. الله پاک دې نه راڅخه ناراضه کېږي چې پر هره خبر راڅخه ناراضه یې. الله موږ کمزور یو، موږ ستا مخلوق یو،
یا الله موږ ستا بندګانو د خپلې لویۍ په خاطر معافي راته وکړه یا الله موږ ته بار 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 موږ ته دا د روزې د میاشتې توفیق راکړه چې موږ روزې پکې ونسو او یا الله دا چې کوم اختر را روان دی دا بختور که یا الله دا بختور که د پاکستان دپاره د افغانستان دپاره د ټول عالم مسلمانانو دپاره خاص کر د ابراهیم علیه السلام د کلي او د کور دپاره چې نن په سرو وینو باندې لړلې دي د پوښتنې سړی نسته الله دې ویل او د قبول منظور وګرځي الله دې په دې تور موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ په دې تور عمر کې چې موږ مرو دا وایي لا اله الا الله